د هرې سختۍ او د هرې پریشانۍ په وخت کې د لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا وظیفه وکړه. الله جل شانه به دې تمام بندې لارې روانې کړي، د هرې سختۍ نه به الله جل شانه نجات درکړي، تمام مشکلات تمام مصیبتونه به دې الله ختم کړي. زما عزتمندو، که چېرته کې یو انسان په ډېرو سختو حالاتو کې ګیر شوی وي او د هغې نه خلاصېدل د هغه ډېر زیات مشکل وي، یو انسان په ډېر سخت مصیبت کې ګیر شو، دی اوس غواړي چې اچانک زه د دې نه خلاص شم، هغه دې دا وظیفه راونیسي، الله جل شانه به دې زر تر زره خلاص کړي. یو انسان په ډېرو سختو مشکلاتو کې ګیر شو او دی د هغې مشکلاتو نه خپل ځان خلاصول غواړي، هغه دې د لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا وظیفه دې راونیسي، هغه مشکلات به رب العالمین ختم کړي. یو بل انسان دی ډېر سخته پریشانۍ کې ګیر دی، هېڅ د خلاصي درک نه لګي، هغه هم که دا وظیفه شروع وکړي الله به هغه ته نجات ورکړي. دا څه عامه وظیفه نه ده، دا د الله د یو برګزیده نبی حضرت یونس علیه السلام وظیفه ده. یونس علیه السلام د کب په خېټه کې دغه आवाज وکړو چې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رب العالمین فرمای که یونس علیه السلام زما تسبیح د کب په خېټه کې نو ویلي، تر د قیامت پورې به یونس علیه السلام د کب په خېټه کې و. لیکن یونس علیه السلام چې کله دغه تسبیح ووی، د دې په برکت باندې الله جل شانه دغه لوی غم نه یونس علیه السلام ته نجات ورکړو. که تاسو په یو سخت مصیبت کې مبتلا یې او دا وظیفه شروع وکړئ، هغه مصیبت او هغه مشکل او هغه تکلیف نه به الله جل شانه تاسو ته نجات درکړي. راځي وظیفه درته ښیمه. د وظیفې یوه طریقه دا ده چې په ناسته ملاسته ولاړه چې په هر حالت باندې ستاسو په خولې باندې دا وظیفه شروع وي، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دا وظیفه به تر د هغه وخته پورې کوئ چې تر څو پورې ستاسو مقصد حاصل شوی نه، تر څو پورې ستاسو مشکلات ختم شوي نه، پریشانۍ ختم شوي نه وي. دویمه طریقه دا ده چې د شپې کله څملې د څملاستو نه مخکې به قبلې طرف ته مخکې 3 کرته به په نبي علیه السلام باندې درود شریف ووایي، 1000 کرته به دا وظیفه وکړئ لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بیا به الله جل شانه ته لاس پورته کړي، دعا به وغواړي، یا الله دا کم مصیبت او پریشانه او مشکلات کې چې زه ګیر یم، یا الله د دې مشکلات پریشانه او مصیبتونو نه ماته نجات راکړي. دا عمل روزانه پابندۍ سره کوه. دا عمل به تر د هغه وخته پورې کوې چې تر څو پورې ستا حاجت پوره شوی نه. ممکنه ده چې په 1 ورځ 2 ورځو کې ستاسو حاجتونه پوره شي، ستاسو مشکلات دې الله ختم کړي، دا هم ممکنه ده. نو یو ډېره زبردسته وظیفه ده، بالکل یې کولی شئ. د دې وظیفې تاسو ټولو ته مکمل اجازت دی.